د کابل امنیه قومندانۍ تر مشرۍ لاندې امنیتي ناسته ترسره شوه. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلئ. د کابل امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر ته ویلي د کابل امنیه قومندان ولی جان حمزه تر مشرۍ لاندې د ډاډمن امنیت او د ښه نظم د رامنځته کولو لپاره امنیتي ناسته ترسره شوه چې پکې د کابل امنیتي حوزو مسؤلین ګډون درلود. د یادې سرچینې د څرګندولو له مخکې په دې ناسته کې کابل ښاریانو ته د ښه امنیت او نظم رامنځته کولو لپاره مسؤلینو ته د ځانګړو سپارښتنو او لارښوونو ترڅنګ د یونیفورم ځانګړتیاو پر اړتیا هم خبرې وشوې. همدارنګه امنیه قومندان ولی جان حمزه د اړوندو حوزو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د یونیفورم له توزیع وروسته باید د مشرانو سپارښتنې ته پلی او تطبیق شي. د نوموړي د ټینګار له مخې هیڅ پولیس حق نه لري چې د یونیفورم د توزیع له بشپړېدو وروسته په امنیتي پوستو کې له شخصي جامو سره ودرېږي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښوي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.